بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په وابي ملا پسې لمونځ کول څنګه دي؟ دلته یو ملا ستا وابي دی، موږ لمونځونه ورپسې کوو، څوک وایي لمونځ پسې کېږي، څوک وایي نه پسې کېږي. د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې څو خبرې په ذهن کې وساته. اوله خبره دا چې یو ځلې وابي وپېژنه، وابي چاته وایي، ځکه دا د وابي لفظ اوس داسې عام سوی دی چې هر څوک د یو چا د رای او د مزاج مخالف سي خلک ورته وابي وایي. او یا دا چې په مذهب کې دننه یوه مسله وي اختلافي، یو کتاب یو ډول وایي، بل کتاب بل ډول وایي. نو یو ملا چې د یوه کتابه څخه مسله بیان کړي، بل ملا د بل کتابه څخه بیان کړي، دغه ملا پر ابل ملا د وابي ټاپوله کوي، یا هغه ملا پر د وابي ټاپوله کوي. یا زموږ عام خلک داسې دي چې کله د یو ملا مثلا نوې ورته معلومه سول، او یا د مزاج او د طبیعت مخالفه سوه، یا یو نوی محقق ملا رالی په مسائلو کې لږ ډېر تحقیق وکړي، هغه ملا چې په تحقیق کې کم وي، مسائل نه وي ورته معلومې سي، پر هغه د وابي ټاپوله کوي. اوله خبره خو مې دا وساته چې ته وابي وپېژنه، پر هر اوازه باندې پر چا د وابي ټاپه مه لګوه. وابي هغه چاته ویل کېږي چې هغه مذهب نه مني. دغه د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې چې کم کسان دي دا ګمراهان بولي. یو څوک چې د امام صاحب رحمه الله د مذهب د کتابونو څخه د باندې په بل مذهب یا د دې څخه مذهب څخه برخلاف جوابونه ورکوي، پر هغه لار روان وي، هغه ته وابي یا غیر مقلد ویل کېږي. دوهمه خبره دا ده چې که چیرې د رښتیاګو تا یو وابي پیدا کړي، دغه وابي دوه ډوله دي. یو ډول هغه وابي دی چې هغه لمونځ درکوي او د لمانځه ترڅنګ په مسائلو کې مخالف وي، او دا زموږ مذهب شرک بولي یا بدعت بولي، او یا د خلکو په منځو کې اختلاف اچي، خلک پر دې خپل مذهب شکمن کوي، او خلکو ته ویل کېږي، خلکو ته وایي چې تاسو د دې امام صاحب په مذهب مه کېږئ، دغه لمونځ دغه رقم مه کوئ، دا مسائل غلطې دي. دغه فساد چې اچي، اختلاف اچي، دغه ډول وابي دا مفسد دی. څوک چې فساد په ټولنه کې اچي هغه ته فاسق ویل کېږي. نو په فاسق پسې لمونځ کول مکروه دی. دغسې وابي چې مو پیدا کړي چې زموږ مذهب غلط بولي، زموږ د مذهب خلک د لارې څخه اړي شکونه ور اچي، په داسې وابي ملا پسې لمونځ کول مکروه دی، په دې شرط چې تقوادار سړی موجود وي. او که تقوادار موجود نه و، صلو خلف کل بر و فاجر، بیا په هر فاسق او فاجر پسې لمونځ روا دی. دا دوهمه خبره. درېیمه خبره دا ده که چیرې دغه وابي ملا مفسد هم و یا مفسد نه و، البته په دې لمانځه کې یو داسې عمل وکړي چې زموږ پر مذهب باندې په هغه سره لمونځ فاسدېدی، مثلا پر جرافو یې مسه وکړه، مثلا د بدن یې وینه راووتل، د هغه سره سره یې لمونځ ورکړي، په داسې وابي ملا پسې نو بیا لمونځ نه دی جایز چې تا په خپلو سترګو ولیدی، که مفسد وي که غیر مفسد وي. او که چیرې دغسې عمل نه و کړی، بیا نو که مفسد و لمونځ پسې مکروه دی که تقواداره سړی موجود وي، او که مفسد نه و لمونځ پسې جایز دی. دغه مسله چې امامت ته فاسق دی، دا مسله را نقل کړې د رجب محتار جلد اول صفحه 559. خو ګرانه وروره په مسله باندې ښه ځان پوه کړه، څو واره یې واوره، مه داسې فتوا کوه چې پلانکي مولوي صاحب ویل چې په وابیانو پسې لمونځ نه دی روا، او مه داسې فتوا ورکوه چې مولوي صاحب ویله چې په ټولو وابیانو پسې لمونځ روا دی، بلکې تحقیق باندې دا مسله واوره. په یو صورت جائز دی، په یو صورت ناجائز دی، په یو صورت مکروه دی، دا فرقونه یې راوباسه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.